د جامعه عمر ثالث سنگ حصار عمومي مجلس د لوی ملا صاحب مسجد په روحاني فضا کې ترسره شو، چیرته چې د علم، تربیه او اصلاح خبرې یوځای شوې. دلته یوازې مجلس نه و، بلکې د یو نسل د جوړېدو پریکړې کېدې. د نظم، تعلیم او اخلاص پر بنسټ یو نوی عزم تازه کېده. مجلس د قرآن کریم په مبارک تلاوت سره د محترم مولوي عبدالحکیم صاحب له لوري پیل شو، چې مجلس ته یې ځانګړی روحانیت وروباښه. د محتمم صاحب مهمه وینا، ورپسې محترم مولوي محمد یونس مجاهد حفظه الله تعالی خپله هر اړخیزه وینا وړاندې کړه. نوموړي د تیر کال د فعالیتونو ارزونه وکړه او د شورا د اغیزمن رول یادونه یې وکړه. همداراز یې د راتلونکي لپاره د قوي نظم، ښه همغږۍ او دوامداره پرمختګ پر اړتیا ټینګار وکړ. تاسو ته بهتر معلومه ده چې کومه ټولنه اصول او قوانین ونه لري هغه به ناکامه او بې معنا وي، او دا هم معلومه ده چې کومه ټولنه اصول ولري عمل نه پرې کېږي، یا د مسؤلینو سره اخلاص نه وي، یو د بل سره په چارو کې همکاري نه وي، هغه به هم کامیابي ونه مومي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته په هر کار کې د اخلاص کولو توفیق رانصیب کړي. مخکې هم ویلي وو چې د طالبانو د سبقانو تربیه ډېره مهمه ده. فقهي مجلس ته باید ښه توجه وشي او استادانو ته د اخلاص، مسؤلیت او متوازن تدریس په اړه مهمې لارښوونې وکړي. اداري تنظیم او پریکړې. په مجلس کې د ادارې تشکیلات لا منظم شول. درې تعلیمي څانګې، ابتدائیه، درس نظامی او حفظ، او د ناظمانو، نگرانانو او مسؤلینو ټاکنې ترسره شوې. همداراز د مجلسونو منظم مهالویش تصویب شو، چې د ادارې د ښه مدیریت او همغږۍ لپاره مهم ګام بلل کیږي. د استادانو لپاره مهمې لارښوونې. محتمم صاحب ټینګار وکړ چې استادان باید د تدریس ترڅنګ د طالبانو تربیې ته ځانګړې پاملرنه وکړي، د درسي وختونو پابندي وساتي او د نظم عملي بیلګه وګرځي. د ناظمینو او کمیټو وضاحت. په مجلس کې د ادارې شفافیت لپاره لاندې موارد په تفصیل سره وړاندې شول. محترم مولوي زین الله صاحب د عمومي ناظم لایحې وظایف بیان کړه. د عمومي ناظم لایحې عمل. اوله ماده: د ناظمانو همغږي، د ناظم تعلیمات، ناظم دارالاقامه، ناظم اداري او نور ناظمانو همغږي کول. دویم: د ناظمانو د راپورونو راټولول او د محتمم او شورا لپاره د تعلیماتو او دارالاقامه او اداري ناظمینو مسؤلیتونه. خلیفه مولوي محمد عبدالرحمن اخونزاده صاحب د ناظم تعلیمات، ناظم دارالاقامه، ناظم اداري او امتحاني کمیټې دندې او کړنلارې بیان کړې. بسم الله الرحمن الرحیم. د ناظم تعلیمات مفصلې دندې: د درس نظام تنظیم، یعنی د استادانو حاضري، د کلني او میاشتني مهالویش ترتیبول، د درسونو وختونه ټاکل، د فریقو او دستګاو منظم ویش، عمومي ناظم ته د تعلیمي حالات منظم راپور ورکول، د ستونزو او اصلاحاتو وړاندیز کول. د استادانو وړاندیزونه. په مجلس کې استادانو خپل مهم وړاندیزونه وړاندې کړل. د محتمم صاحب له لوري د دغو وړاندیزونو د عملي کولو ډاډ ورکړل شو. د مسؤلینو څرګندونې. عمومي ناظم مولوي عبدالرشید صاحب چې د جامعه عمر ثالث سنگ حصار د درس نظامی څانګې نوی عمومي ناظم ټاکل شوی دی، د استادانو نظریاتو ته هرکلی وکړ او خپل مسؤلیت یې په خلاصه سینه غاړه کېښوده. خبرې مې نظرونه ډېر مبارک نظرونه وو. حقیقتا هم هر نظر باید حل شي او هر نظر ته باید فکر وشي، هر نظر باید سوچ وشي. نورې خبرې به کېږي، نورو مجلسونو کې زه د مدرسې پر برابر دا خبره کوم. زه انشاءالله د شپې هم دلې یم، د ورځې هم دلې یم، که هره ستونزه پېښېږي په مدرسه، ستاسو په نظر باندې چې دا ستونزه ډېرې کوچنۍ وه،
یعنې که ستاسو په نظر باندې دا ستونزه خپله حلېدله تاسو دا مسله زما سره شریکوو. مجلس د محترم مولوي عبدالرحمن صاحب د دعا په مبارکو الفاظو پای ته ورسید او له الله تعالی څخه د بریا او قبولیت غوښتنه وشوه. پایله: دا عمومي مجلس د ادارې د لا ښه تنظیم، تعلیمي کیفیت لوړولو او د تربیوي نظام د پیاوړتیا په لور یو مهم او اغیزمن ګام و چې د راتلونکي لپاره یې روښانه لار وټاکله. جامعه عمر ثالث، سنگ حصار.